سترګې مې کافرې ګناهګارې دي ماښامه، واه د بنګو سل وړې هوارې دي ماښامه. او هلته یو ژڼی د جینۍ سره وژلی، ته وه زموږ هیلې چا سنګسارې دي ماښامه. اوس په زیارتونه زنګوي جونې زنګو، ستا غوندې بیمارې او بیزارې دي ماښامه. او شپه کې په چپه کې د اتو خویندو یو ورور مړ دی، په دیوال د وینو دارې دي ماښامه. او ته ووایه حال د ریاکارو بزرګانو، دوی هم لکه موږ غوندې بېلارې دي ماښامه. غم یې ستا دا ستا لپاره تیر نه کړ دلیل شته، سرې ولې د سترګې ریاکارې دي ماښامه. هو هغه پیغور ستا هره ورځ یو څوک خوراک دی، هو هغه زخمونه مې دغه ارې دي ماښامه. او خلک داسې وایي په همدرد ډېرې میینې، آیا جنکۍ دومره وزګارې دي ماښامه. ټولو ملګرو ته سلامونه، خدای دې وکړي چې ښه به وئ، جوړ به وئ او د صحت په کاله وي کې به نښتې وئ. قدرمنو ناڅاپي بنډار به یاد کړم چې زموږ سره په خوا کې ثناءالله جان همدرد صاحب دی. د ډېر مودې وروسته همدرد صاحب زموږ سره په شاعرانو د پاڼه کې قرار لري او په څنګ کې را سره ناست دی. نو یوه یادونه باید وکړم چې دغه پروګرام تاسو ته د امیر امیرزي صاحب په مالي لګښت وړاندې کېږي. د هغه څخه بیا هم ډېره مننه کوم، کور یې ودان چې زموږ سره په هره برخه کې مرسته کړې ده. او همدرد صاحب وار تا ته درکوم. لومړی کې خو امیرزي صاحب نه باید مننه وکړو. امیر امیرزی صاحب د موږ ملګری دی او دنه مننه د زحمت ایستلی دی. والا پچا صاحب ټول هغه لیدونکي ملګري چې دی د ویډیو کسي دوی ته قدر مینه سلمینه او په دې هیله چې دوی ټول ښه وي. ډېره مننه همدرد صاحب. څه به درنه اورو پچا صاحب د لنډۍ نه داسې کې راون شو مې بیا یایي چې ته به د موترو شاعرایې تو ورځګر وي مې زړه سوروای کوي، او چې سبو شاولان پې پروت وي په هغه خوله به بختوار خولې لګوي نه. پچا صاحب یایي چې په هغه خدای مې سپارلی چې ما یې روی در وړه راټلم د میانه. خدایا د ژڼو سهار ته خیر کې په ضد ختلی دی د بل په نان ګمرینه. څه زبردسته ده. وخی جا پچا صاحب یایي چې مو د اوږدې لارې څرلی، زه د لنډو لارو څه خبره وم. های های همدرد صاحب. مرګ د یار په غېږ کې روشه چې څڼیاور لالی مې وکړي دیدنونه. زبردست. ورشه د یار خبر د واخلا چې بې دیدنه د ساتله ونای شونه. همدرد صاحب دا بیا اورم. ورشه د یار خبر د واخلا چې بې دیدنه د ساتله ونای شونه. ورشه د یار خبر د واخلا په لار کې ناستی په سار خاوره بدوینه. د وچې خولې لاړې د ورکا د بلتنه سلی وهله یار د مرینه. پچا صاحب یایي چې د بلتنه لښکر تسلیم کړې په چیلم لړې جګه وخېږي دودونه. های 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 همدرد صاحب. د مخ هډوکي مې سپېره شول، د بلتنه سلی مې وچ کړل اندامونه. پچا صاحب یایي چې پټای د ګراو کا مو ودا کا د مو جنجوله څڼې خلصه کمایونه. او دومره خو وایه جانانه چې مرور درنه په دې خبره یم. وخی واه جنۍ د پلار د کوره سوړي، زلفې خوارې په اوږو وړي په ژړا ځي، چې روانه ګلاس دې راکا چې پناه کېږي مخ راواړوه میینه. همدرد صاحب. بیا به د ورکې اعلان نه کم چې ماتوي د ملنګانو کچکولونه. همدرد صاحب په ما به یې واخو نه ړنګېږي، په تا به وران کم د همزولو مجلسونه. همدرد صاحب. جار پچا صاحب په بل وطن مې پیرزو نه یې که شهزادګۍ د دربار نوکرې وینه. همدرد صاحب. جار زه د پورانو میلو راغلم
سړی روته د حیران ودرېدمه زه د په ورانو میلو راغلم اول مې های کړل بیا مې ټاک وهل لاسونه واه های های همدرد سیوا ته خو سپېرو خاورو ته لاړې په چا د ټینګه کړم که پرېږدې خوم للیا چې د سار تبی ټکېږي پېشه چې قبر ته د زه ولاړه یم او واپس راتلم د ستا له قبره مخ مې په شا در اړونه سکوره شومه